زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د هغه وروڼو او خویندو دپاره ده چې هغوی بالکل نا امیده شوي وي، حاجتونه یې نه پوره کیږي، مشکلات یې نه حل کیږي او پریشانۍ نه ختمیږي. د خپل زندګۍ او ژوند نه د هغوی زړه موړ شوي وي. نو زما عزتمندو مونږ به نا امیده کیږو نه، د الله جل شانه په ذات باندې به کامله بروسه ساتو او دا خاص او عظیم الشانه وظیفه چې دا به د ستاسو ژوند بدل کی، د ستاسو زندگی به بدله کی. په خپله زندګۍ کې دا خاص وظیفه چې د الله جل شانه د دریو اسماء مبارکه او ډیره خاص او ډیره عظیم الشانه وظیفه ده، ضرور تاسو دا وکئ. مختصره وظیفه ده لیکن ډیر بے پناه فواید او برکات دي د دې وظیفې. لہذا زما عزتمندو هغه وروڼه او خویندې چې د هغوی د زندګۍ نه زړه موړ شوي وي، په دنیا کې اډو زندگی تیرول هم نه غواړي، وجه دا وي چې د هغوی حاجتونه نه پوره کیږي، مشکلات او پریشانۍ نه ختمیږي. نو زما عزتمندو دوی ته پکار دي چې خامخا د دا عملو کې په خاص اهتمام سره. زما عزتمندو که د چا یو داسې قسمه حاجت وي چې د هغې نه بغیر د دې بنده ژوند تیرول مشکل وي او ژوند یې نیمګړی وي، په مشکلاتو کې پریشانو کې راګیر وي، نو محترمو د چا څه قسمه حاجت وي، ناممکنه حاجت ولې نه وي، هغه د پوره کېدلو والا نه وي او ناممکنه وي، نو محترمو د سخت مشکل لپاره د سخت حاجت لپاره نن تاسو د الله جل شانه د دې دریو اسماء مبارکه او د عظیم الشانه وظیفه چې زه نن تاسو ته بیانوم دا وکئ. د دې وظیفې سره به الله جل شانه د ستاسو هر قسمه پریشانۍ تکالیف ختم کی، هر قسمه مشکلات او مصائب به الله جل شانه ختم کی. دغه شانتې چې څومره هم دي د لوی نه لوی حاجتونه وي، د واړه نه واړه حاجتونه وي، الله جل شانه به درته پوره کی. زما عزتمندو که د رشتې حوالې سره ستاسو مسله وي، پای کې بندش وي، رکاوټ وي، یا تاسو یو بهترین ځای کې رشته کول غواړئ، نو د هغې دپاره دا ډیره مجربه وظیفه ده. ستاسو واده نه کیږي، رشته شوې ده خو تاسو ته واده نه درکوي، نو د دغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا زما عزتمندو تاسو په قرض کې راګیر یئ او د غرونو عمره قرض د تاسو باندې، د هغې د وجې نه تاسو سخت ټینشن کې یئ، مشکلات او پریشانو کې راګیر یئ، یا ستاسو په کورونو کې نفرتونه دي، جنگ جګړې دي، ډپریشن او د مسایلو د ختمولو دپاره زما عزتمندو د الله جل شانه دا درې نومونه کافي دي. بس په ژوند کې صرف یو ځل دا وظیفه ازماو کوي، ان شاء الله تعالی د دې عظیم الشان او حیران کن فواید او ثمرات به تاسو په خپله باندې ووینئ، بلکې د ستاسو چې کوم متعلقه کسان دي هغوی به هم د دې فواید محسوس کی او تاسو نه به تپوسونه کوي چې ستاسو دغه حاجتونه څنګه پوره شو. زما عزتمندو د ستاسو په وهم او ګمان او تصور کې به هم دا خبره نه راځي، لیکن الله جل شانه چې خالق او مالک ذات دی، د ستاسو به د هغه طرف نه حاجتونه پوره کړي وي چې ستاسو تصور وهم او ګمان کې به هم نه راځي. دغه شانتې زما عزتمندو زمونږ هغه وروڼه او خویندې چې هغوی ډېر د غربت په حالت کې، د غریبۍ په حالت کې، د تنګ دستۍ په حالت کې زندگی تیروي، په قرضونو کې راګیر وي، کاروبار او روزګار یې نه وي، نو هغوی دې هم دا وظیفه لازما وکړي. یا زما عزتمندو زمونږ هغه وروڼه چې هغوی بهر ملکونو کې دي، هلته هغوی مشکلاتو کې راګیر دي، پریشانو کې راګیر دي، تکالیفو کې راګیر دي، د هغوی په کاغذونو کې مسلې دي، یا د هغوی کاروبار او روزګار نشته، یا مالک ترې پیسې نیولې دي، یا څه بل څه مشکل دی، نو هغوی دپاره دا وظیفه ډیره مجربه ده. زما عزتمندو که چېرې دوی ته موقع نه میلاویږي، بهر ملک کې څوک وروڼه وي او د وظیفې کولو ټایم ورته نه میلاویږي، نو د کور خلک ورته هم دا وظیفه کولی شي.
خدا خبره زما عزتمندو یاد ساتئ چې د ستاسو څومره په الله رب العزت باندې کامل یقین وي دومره به د ستاسو وظیفه کې اثر ډیر زیات وي. اوس زما عزتمندو د وظیفې مکمل ترتیب زه تاسو ته ذکر کوم چې تاسو به د وظیفه په کومه ورځ باندې کوئ په کم ټایم کې به کوئ. نو زما عزتمندو د دې لپاره تاسو دا خبره یاد ساتئ چې په کومه ورځ باندې هم تاسو د وظیفه شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ. د دې لپاره څه خاص ورځ مقرر نشته. بله د خوشحالی خبره زما عزتمندو دا ده چې تاسو خپلو مصروفیاتو سره سره خپل کاروبار سره سره هم تاسو د وظیفه کولی شئ. او درېمه د مزې او اسانه خبره دا ده چې په ټوله ورځ کې یعنی 24 غنټو کې لږه لږه هم ویلی شئ او په یو ځای باندې هم ویلی شئ. بس چې څه ټایم ستاسو توجه او یقین برابر وي او تاسو مکمل فارغ یې نو هغه ټایم کې تاسو د وظیفه وکئ. که د سحر په ټایم کې کولی شئ، که د ماسپښین لمونځ نه پسې کولی شئ، که مازدیګر نه پس، که د ماښام ماسخوتن نه پس، خو په 24 غنټو کې 2000 پیرې به خامخا تاسو د وظیفه روزانه برابروئ. دا وظیفه زما عزتمندو د الله جل شانه د دریو مبارکو نومونو وظیفه ده. یا مجید یا عزیز یا الله، یا مجید یا عزیز یا الله. زما عزتمندو یا مجید یا عزیز دا د الله جل شانه صفتی نومونه دي. یا الله دا د الله جل شانه ذاتی نوم دی. تاسو به د دې ورد وظیفه کوئ. بس زما عزتمندو په کامل امید سره مکمل یقین سره د الله جل شانه په ذات باندې کامل برواسه سره په صحیح نیت سره په توجه دیان سره تاسو د وظیفو کې کریم رب د ستاسو حاجات د داسې طرف نه پوره کړي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. او د ستاسو په خیال او ګمان او وهم کې به هم ناراضي چې الله جل شانه زما د حاجتونه څنګه پورا کړو. اوس زما عزتمندو د وظیفې مکمل طریقه کار زه تاسو ته بیانوم چې دا وظیفه به تاسو په کومه طریقه باندې کوئ. خدا غینا مخکې که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. یا زما عزتمندو تاسو ما سره رابطه کول غواړئ نو په سکرین باندې تاسو ته واتساپ نمبر ښکاریږي، بالکل مفت او فری ما سره رابطه کولی شئ. د دغه رابطې یا د تعویض یا د وظیفې هیڅ فیس هغه نشته دی. بغیر د فیس نه فری وظیفه تاسو ته درکولی شو. دغرنګې زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاء الله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ ولیکئ. دې دپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو طریقه کار د دې وظیفې دا دی چې دا خو ډېره مختصره وظیفه ده، ډېره اسانه وظیفه ده. صرف یو 3 اسماء مبارک کدي 2000 پیرې 24 غنټو کې ویل دي. ترتیب او طریقه کار دا دی چې د ټولو نه مخکې به تاسو اول 2 رکعاته نفل صلات حاجت وکئ. کله چې مو نفل وکړو نو پوره توجه دیان سره به تاسو کښېنئ. 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ او بیا به د الله جل شانه دا 3 اسماء مبارکه یا مجید یا عزیز یا الله دا به تاسو 2100 مرتبه تاسو ولولئ. بیا په آخره کې 11 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. یا زما عزتمندو داسې ټایم وي چې مکروه ټایم وي نو بیا 2 رکعاته نفل کولو ته ضرورت نشته. یا تاسو خپلو مصروفیاتو کې کاروبار کې تاسو د وظیفه کول غواړئ نو هم کولی شئ. درود شریف به ترې مخکې وایئ او بیا به دا وظیفه شروع کوئ چې څومره تاسو نه کېږي نو تاسو مختلف اوقاتو کې هم د وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو ډیره مجربه، ډیره بهترین او خاص وظیفه ده. ضرور به ضرور په خپله هم وکئ، خپلو وروڼو دوستانو ته هم شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکوي. د لوی الله په امان.